انځورګري هم هغه هنر دی چې په ټولنه کې ناوړه کلتوري، ټولنیز او هر اړخیز دودونو ته د خلکو پام اړوي. نن په لورلایي کې په دې موخه د انځورګرۍ نندارتون را جوړ شوی و. دا یو واده ده. په واده کې کوم ښځې په خناوکۍ باندې ګلان غورځوي، ژبه ورزوي. زما مقصد چې هغه ماشوم دی چې دا بالکل په دغه کې دلته کومه کیسه روانه ده. یو خدای په دغه ګزار ده چې په دام ځای کې یو نوکر یو خوږه یو اساسا یو چاکلېټ راولوېدو. هلته له شته وسایلو څخه په استفادې به یې د خپل ماشوم ذهنیت انځورګري کوله. شاعري، لیکوالي، موسیقي، تمثیل، مجسمه سازي او نور دا هغه هنرونه دي چې د خلکو د ذهني ودې او فکري ویښتیا په موخه ترسره کیږي. خو د دې ترڅنګ انځورګري هم هغه هنر دی چې په ټولنه کې ناوړه کلتوري، ټولنیز او هر اړخیز دودونو ته د خلکو پام اړوي. ډیری انځورګران په دې باور دي چې انځورګري هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثیل په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره بېوزلو او لوېدلو غږ پورته کوي. نن په لورلایي کې په دې موخه د انځورګرۍ نندارتون را جوړ شوی و چې خلک د انځور په ژبه وپوهوي. دې نندارتون ته د بېلابېلو انځورګرانو انځورګري راوړل شوې وې او زیات شمېر پښتنو پوهانو او لیکوالانو پکښې ګډون کړی و چې د انځورونو مطلب او انځورګري به یې ګډونوالو ته بیانوله. د لورلایي تکړه انځورګر عبدالخالق خاطر صاحب چې یاد نندارتون یې را جوړ کړی په خپل یوه انځور کې د پښتني ټولنې انځورګري کړې چې په اړه یې وایي. مننه کبیر صاحب. دغه انځور چې کوم جوړ شوی دی دا د پښتني رسم او رواج مطابق دا یو واده ده. په واده کې کوم ښځې په خناوکۍ باندې ګلان غورځوي، ژبه ورزوي. موږ چې دود هغه د غربت دغه شیان موږ ټول له غربته کول. وایي چې خلک نورو ته محتاج دي لیکن موږ هغه دغه بیا د غربت نشان کور مطلب دروازه بیخي تماول چې دغه واده ولې نه ماتېږي او دوی چې دي دوی هم نه خاندي دوی په واده کې خوشحالي دا دوی د غربت واده د صرف د کپړې د استخدام کاران د شایسته سوي دي دا د زورور شی ما مقصد چې هغه ماشوم دی چې دا بالکل په دغه کې دلته کومه کیسه روانه ده. یو خدای په دغه ګزار ده چې په دام ځای کې یو نوکر یو خوږه یو اساسا یو چاکلېټ راولوېدو او بل دا یاد چې دا قیس چې دا دوی سره وکړي لیټ دغه شي چې ولې دا نه ورځي دا موږ دلته دا وټونه نه یا د شان دا دا شنو صرف کپړې د نور لاندې یو شی ورلسته شي سپلې یو شی دا شو کوم بوټونه وکړي دا دې کوم څه بوټونه مطلب موږ د غربت دغه انتها ته رسېدلي چې موږ واده داسې لمانځو لکه جنازه شي لکه نه خندا یې نه پټاخۍ نه غرونه یې نه دریا یې یو خوا زموږ ثقافت داسې چې موږ چل ته ښځو ته دا شوي پرېږدونه بیا یې بس دستي د ګناه په هغې واچوي چې دریا به نه وایي ډول به نه وایي ګانې به نه وایي سرنا به نه وي بل موږ که زه مزید یوه خبره ته وکړم دا به شي موږ ښځې د دغه وجه هم ټول تباه کړي دي چې موږ یې اکا د دوی واده ته هم نه پرېږدو بله واده کې هم نه پرېږدو اوس خو نو بیا کل سره نه پرېږدو موبایلونه دي تصویران جوړېږي ویډیوې جوړېږي والله ګڼه کوي په داسې کوي داسې بل دا ماده چې د پښتون ثقافت واده هغه شو کړی ده په خپل کلر کې په خپل سوچ مطابق باندې چې بالکل د موږ غوږونه او جنازې چې هغه بالکل برابر جنازه کې هم راغلي زموږ واده کې هم چې د غربت له وجې موږ هغه داسې نه شو کولی چېرې غربت نه وای دلته به پټاخۍ جوړېږي اسمان به شین وه اسمان به داسې څړځن نه وو داسې خوفناکه یا سړی ډارونکی یا نوم هغه به نه وو اسمان بیا به شین اسمان سپین اسمان بس دا زموږ د پښتني ثقافت په یاد نندارتون کې پښتنو ماشومانو هم ګډون کاوه. هلته له شته وسایلو څخه په استفادې به یې د خپل ماشوم ذهنیت انځورګري کوله. ډیری ځوانان هم دې نندارتون ته راتلل او خوښي یې ښودله چې داسې نندارتونونه دوی له کلتور او تاریخ څخه خبروي او غوښتنه یې کوله چې داسې نندارتونونه او علمي پروګرامونه دې لا ډیر شي. یاد دې وي چې دا په لورلایي کې دوم ځل دی چې د لورلایي د تکړه انځورګر عبدالخالق خاطر صاحب لخوا د انځورګرۍ نندارتون را جوړیږي او د هر فکر خاوند ته پکښې د ګډون بلنه ورکول کیږي.